بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور د عتیق الله په نامه پوښتنه کړې ده چې د بیضوي عن المرکزیت ولې همیشه د صفر او یوه ترمنځ وي، یعنی د هر بیضوي د عین المرکزیت قیمت چې کوم دی هغه د صفر او یوه ترمنځ وي. دا ولې په داسې شکل سره وي؟ ګوره وروره، لومړی خو دا چې د عین المرکزیت فرمول موږ لرو چې ای مساوي کیږي سی، یعنی د محراق اوږدوالی یا فاصله له مرکز څخه پر د کبیر قطر یا لوی قطر د رأس فاصله له مرکز څخه، یعنی ای مساوي کیږي سی پر ای. او بل دا موږ لرو چې سی چې ده د سی همیشه له ای څخه کوچنۍ ده، سی همیشه له ای څخه کوچنۍ ده. ګوره که چیرې موږ یوه بیضوي ولرو، په دې بیضوي کې موږ یو محراقونه لرو، یو محراق دلته فکر وکړه، یو دلته، او بل لوی قطر لرو. نو که وګورو دلته دغه فاصله چې کومه ده له دې ځای څخه تر دې ځای پورې د سی ده، د سی په نامه سره یادوو. او دغه فاصله چې کومه وینې دغه فاصله د ای په نامه سره یادوو، یعنی ته دغه رأسه پورې د لوی قطر یا قطر کبیر د رأسه پورې دا د ای په نامه ده. نو ته دلته په شکل کې وګوره چې کوم یو لوی دی، ای لویه ده که سی؟ نو معلومیږي له شکل څخه چې ای لویه ده. نو هر کله چې موږ یو لوی عدد په کوچني عدد باندې تقسیموو، حتما یې نتیجه د صفر او یو ترمنځ ده، حتما یې نتیجه د صفر او یو ترمنځ ده. زه تا ته مثالونه درکوم تر څو ته ښه باندې پوه شې. ګوره وروره متوجه اوسه، که زه وګورم چې 15 تقسیم په شپږ، 15 تقسیم په شپږو باندې کم، نو د دې قیمت څو کېږي؟ 0.8. مثلا بل مثال درکم، که زه تقسیم کم 100 تقسیم په مثلا 200 باندې کم، هر قیمت، هر عدد چې کوچنی وي او تی په لوی باندې تقسیم کې، د خپله معلوم کړه ټول عددونه تقسیم کړه، کوچني عددونه په لوی باندې، ته به وګورې چې بیا یې هم قیمت د صفر او یوه ترمنځ رسي. 0.15 او 0.8 قیمتونه چې دي د یوه او صفر په منځ کې دي. همداسې نور مثالونه هم زه درکولی شم. فکر وکړه 9 تقسیم په 15، 9 تقسیم 9 لوی دي، 15 تقسیم په 9 ته وګوره، 15 کوچني دي، 9 لوی دي، چې زه تقسیم کم قیمت یې بیا هم د صفر او یو ترمنځ راځي. همداسې موږ کولی شو هر عدد تقسیم کړو. فکر وکړه 6 تقسیم په 10 باندې، 6 کوچني دي، 10 لوی دي، کوچنی عدد چې په لوی عدد باندې تقسیم کې حتما یې قیمت د صفر او یو ترمنځ راځي. نو په همدا خاطر چې په عین المرکزیت کې موږ لرو چې ای مساوي کیږي سی پر ای، نو سی چې ده همیشه کوچنی وي له ای څخه، نو کوچنی عدد چې سی دی دا چې ته په لوی عدد تقسیموي، نو حتما به قیمت څنګه وي؟ قیمت به د عین المرکزیت د صفر څخه لوی وي او له یوه څخه به کوچنی وي، یعنی د صفر او یو ترمنځ به وي. هیله ده چې په ځواب باندې به پوهېدلی وې. که بیا هم څه مشکل وه زه په خدمت کې یم.